اسلامي امارت ته کفري نړۍ تسلیم شوه. دا د هغه فدایانو مقدسو وینو رنګ دی چې صحراباغ کې د تاریخ وینې زیات تاریخ راژوندی کړی و. نننۍ ازادي او استقلال خو د شاهي کوټ د شهیدانو وینو رنګ راوړی چې د غزوه بدر تاریخ یې راژوندی کړ. نننۍ ازادي او استقلال خو د قلعه جنګي د شهیدانو وینو رنګ راوړی چې د عثمان رضی الله عنه تاریخ یې راژوندی کړ چې په قرآن کریم شهیدان شول. نننۍ ازادي او استقلال خو د نفوذي او چریکي مجاهدینو ستونزو تکلیفونو رنګ راوړی چې د محمد بن مسلمه تاریخ یې راژوندی کړ چې د کعب بن اشرف سر یې پرې کړ او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې راوړ. نننۍ ازادي او استقلال خو د کندوز څخه تر مزاره د زخمیانو د وینو بهېدلو رنګ راوړی. نننۍ ازادي او استقلال خو د بګرام د پلچرخي د زندانیانو او سویلي چې د عبدالله بن حذیفه تاریخ یې راژوندی کړ. نننۍ ازادي او استقلال خو د مظلوم یتیم کونډو ژړاګانو رنګ راوړی چې فتح او نصرت یې رانصیب کړ. نننۍ ازادي او استقلال خو د مشرانو د مهمو رازونو ساتلو رنګ راوړی چې د حذیفه بن یمان تاریخ یې راژوندی کړ. نن زه یو کشر شاګرد د شهید زوی د دارالایتام امام محمد بن الحسن الشیباني رحمه الله یتیمانو په نمایندګۍ خپلو قدرمنو مشرانو ته پیشنهاد کوم چې کشران مجاهدینو ته دې لا نورې ځیرکتیا درس ورکړئ، د خیانت څخه د ځان ساتلو درس ورکړئ. نن ورځ د مظلوم یتیم غریب سلګۍ هېرې نه کړئ. نن ورځ هغه خړې پړې مدرسې هېرې نه کړئ چې زموږ تاسې رشد او روحانیت پناهګاوې دي.